خان پتمر په دفتر کې ولې د برهان الدین رباني ټیکس لګول شوی؟ خلک ولې سخت غوسه شوي؟ اتمر ولې داسې یو کار کړی؟ دلته په ویډیو کې راسره ټول جزئیات لیدلی شئ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، وخت مو پخیر. تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر محمد هاني پتمر د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره ټلیفوني خبرې کړي او له مطبوعاتي دفتره یې په خپاره شوو انځورونو کې لیدل کېږي چې د استاد رباني انځور هم په یوه دیوال ټومبل شوی. ډیرو ته ښایي دا موضوع عادي وي، خو د ډیپلوماسۍ په تولیدي ډیره کې چې د بهرنیو چارو وزارت دی، د داسې چا انځور باید ایښودل شوی وای چې د ملت لپاره یې ازادي، تاریخ او یا کوم بل ستر ارزښت ګټلی وای. استاد رباني ته د یوه عادي مشر په توګه هر څوک درناوی لري او دغه درناوي ته زه هم ژمنه یم، خو د بهرنیو چارو وزارت یا بل هر وزارت کې دا ډول انځورونه د بې فرهنګۍ او لوېدلې ډیپلوماسۍ ښکارندویي کوي. افغانستان یوه لوېدلې ټولنه ده او په دې انکار نشو کولی چې دا دلته لا هم فکرونه تفعیلي دي، خو په لومړۍ درجه حکومتونو پوسټونو کې باید دا ځل لږ د مډرنټوب رنګ ولري. د افغانستان په ادارو، وزارتخونو، ریاستونو او نورو ټیټو بستونو کې د جنګ سالارانو دود او دستور د کرزي له دورې راپیل شوی. هغه وخت افغانستان تازه د مدنیت پر زینو پښه ایښې وه او دومره د نیوکو او ګوته ورته نه نیول کېده. خو اوس افغانستان د مدنیت په لاره 2 لسیزې مزل کړی او په دولتي ادارو کې باید دا ډول انځور سالاري اصل ته د پای ټکی کېښودل شي. په تیر ملي یووالي حکومت کې ټول دولتي ادارو کې په 2 اصلي عکسونو او 10 ګونه فرعي انځورونو پوښل شوي وه. په اصلي انځورونو کې د ولسمشر غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عکسونه ټومبل شوي وو، خو ډېر نور فرعي انځورونه هم د غوړمالۍ، تعصبګرۍ او ځینو نورو لیدلورو له مخې ځړول شوي وو. ځینو د ټلوالې د پخواني جنګي مشر مسعود انځورونه په خپلو ادارو کې واجبي کړي وو، ځینو نورو بیا د یوه او بل سیمه ییز جنګ سالارانو عکس په خپلو ادارو کې ټومبلی وو. د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه د هاني پتمر له ټاکنې سره سم په دفتر کې د استاد رباني عکس څو معناګانې لرلی شي. یو خو ښایي د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د روانو ناندریو لپاره به کومه سیاسي لوبه باندې فکر کوي، ځکه امکان شته چې ولسمشر غني د خپل تیر حکومت تکرار وکړي او له عبدالله سره په حکومت کې د سهامي شرکت دریځ وغځوي او دې سره د بهرنیو چارو وزارت باندې د تیر په شان یو ځل بیا چمبه خښه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ځکه اوس مهم دی چې عبدالله به د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره ځان ته نړیواله لابي پرې کوي او د دې لپاره د لابي اپشن هاني پتمر نه دی، ښایي د ټیم کوم ځانګړی کس وي. اتمر ته هم په کټ مټ دریځ باندې د بهرنیو چارو وزارت باندې د 15 کلن ماموریت کول اړین دي او هڅه به کوي چې د خپل ځان لپاره نړیواله لابي وکړي او ډیر امکان هم شته چې 15 کاله وروسته د ولسمشرۍ تاج پر سر کړي. نو ځکه ښایي هڅه کوي چې په لومړیو کې د بهرنیو چارو د پخواني وزیر چې د عبدالله ځانګړی کس دی او همداراز د ټلوالې باور ترلاسه کړي چې ګواکې زه ستاسو ترڅنګ یم. خو که په هر فکر وي، په دولتي او په ځانګړې توګه د بهرنیو چارو وزارت غوندې ځای کې دا ډول تصویرونو لګول د غوره سیاست ښکارندویي نه کوي. د نړۍ په کچه په ټولو هیوادونو کې دا اصل دی چې د هغو کسانو انځورونه په هره دولتي اداره کې ایښي وي چې هیواد ته یې خپلواکي یا کوم بل لوی معنوي برم راوړی وي. په سیمه کې لندې بېلګې د هندوستان ګاندي او په ګاونډي منافق پاکستان کې د جنا یادونه کولی شو. په کار خو دا ده چې په ټولو دولتي ادارو کې د امان الله خان او یا هم د ستر امپراتور احمدشاه ابدالي انځورونه ځوړند شوي وای، خو لومړی کس به ځکه ښه وي چې هغه هم خپلواکۍ اتل دی، هم په نړیواله کچه ورته کوم حساسیت نه لیدل کېږي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.